د افغانستان د تباهۍ په ارمان خپله هم تباه شو. پاکستان خرابېږي. له یوې خوا د TTP بریدونه او له بلې خوا د پیسو نشتون او د ګلخانانو چغې. پاتې معلومات یې هم دلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو سیمو کې د خوراکي توکو په ځانګړي توګه د وړو د قحطۍ سره مخ دي. خلک یې د اخیستو لپاره سوال کوي خو بیا هم ورته نه پیدا کېږي. د $1 قیمت هم 262 کلدارو ته رسیدلی او د پاکستان په مرکزي بانک کې $4 میلیارډ پاتې دي چې هغه هم د سعودي دي او د دوی د مصرفولو اجازه نه لري. د جنیوا کنفرانس کې پاکستان د ډالرو سوال کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد یې راتلونکو 3 کلونو لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو څخه $8 میلیارډ مرستې ته اړتیا لري. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. په پاکستان کې وروستیو سیلابونو چې د اقلیم بدلون یا عامل بلل شوی ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. پاکستان وایي د راپورونو له مخې د دغو سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو د رغونې لپاره پاکستان څه باندې $14 میلیارډ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د پراخو ناامنیو او سیاسي ناارامیو له کبله له اقتصادي ځوړتیا سره مخ شوی دی. د پوځ مشر یې هم د سعودي په سفر دی او د خیرات ترلاسه کولو لپاره یې دی راچولې. خلک وایي پاکستان اوس د سیلاب په نوم له نړیوالو مرستې غواړي. بلخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې 15 پاکستاني عسکر ټپي شوي دي. پولیس وایي چې په ټانک کې نامعلومو وسلوالو د پوځ پر موټر برید کړی چې پکې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد د جنوري پر 9 مشال راډیو ته وویل چې د جنوري په 8 ماسخوتن شاوخوا 10 بجې وسلوالو د شینکڅ په سیمه کې پر پوځي ګاډي ډزې وکړې خو د په وینا پوځ په دې اړه له دوی سره لا تفصیل نه دی شریک کړی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په برید کې میجر شمس نایک سراج نایک ارشد الله لانس نایک ثاقب او سپاهي امیر معشوق ژوبل شوي دي. د دې برید ذمهواري د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده او د څو عسکرو د وژلو ادعا یې هم کړې. درنو کتونکو تاسو مو خپل نظر را سره په همدې اړه کمنټ کې ولیکئ. د نورو معلوماتو لپاره چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.